که څوک په خپل محبت کې ګرفتارول غواړي د یا کریمو یا ودودو وظیفه شروع وکړه، هغه انسان به د ستا په محبت کې ګرفتار شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی او په انسان کې فطري طور باندې د محبت او د عشق ماده ایښودله، او دا فطري طور دی چې د یو انسان زړه د بل انسان طرف ته مایل کېږي. نو د جایز محبت دپاره د یا کریمو یا ودودو وظیفه یو داسې وظیفه ده، کله چې انسان راونیسي نو الله جل جلاله هغه ته یو داسې لوی محبت ورکي چې تمام خلک په خپله د هغه انسان عاشقان جوړ شي. یعنی ټول خلک به د ستا سره بیا مینه کوي، محبت به کوي، او هر انسان به تا ته د دې وظیفې کولو سره، یعنی کله چې ته دا وظیفه کوې نو هر یو کس به تا ته د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري. یا کریم او یا ودود دواړه اسماء مبارکه د الله جل جلاله دي. ابن علی رحمه الله په شمس المعارف کې فرمایي چې د یا ودودو وظیفه داسې وظیفه ده چې دا عمل د مقناطیس رنګ عمل کوي، یعنی دا ځان ته زړونه د مقناطیس رنګ راکاږي. دا داسې پاورفل او زبردست وظیفه ده. کومو کسانو چې دا وظیفه کړې ده هغوی ته د دې وظیفې د پاور په خپله پته ده. د انتهایی محبت د حصول دپاره د یا کریمو یا ودودو چې دا کوم وظیفه درته ښیم دا راونیسئ، انشاءالله چې تا ته به الله جل شانه ډېر لوی محبت درکړي. دا محبت که یو هلک دی او د هغه یو جنۍ خوښه ده او جایز محبت دی نو د هغې دپاره هم رانوی شي. یا یو جنۍ ده او د هغې یو هلک خوښ دی او دا ورسره نکاح کول غواړي نو د هغې دپاره د یا کریمو یا ودودو وظیفه د تاسو رانوی شي. یا دوه کسان دي او په خپلو کې روان شوي دي، دغه دوه کسان په خپلو کې یو بل سره خبرې نه کوي او موږ غواړو چې د دې دواړو د دوباره مینه او محبت شروع شي. د هغې دپاره د یا کریمو یا ودودو وظیفه رونیسئ، انشاءالله چې الله جل شانه به هغه دواړه روان کسان هغه به په خپلو کې روغ کړي. د دوه کسانو په خپل منځ کې دشمني ده او دغه دشمني ته په دوستۍ سره بدلول غواړئ، د هغې دپاره د یا کریمو یا ودودو وظیفه راونیسه، نو الله جل جلاله به هغه دشمنان په خپلو کې ډېر زیات خواږه کړي او داسې به خواږه شي چې بیا به د یو بل نه زارېږي، قربانېږي. دا داسې پاورفل وظیفه ده. راځئ د وظیفې کولو طریقې درته ښیم. طریقې انتهایي آسانه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې دا ستا په خولې باندې به هر وخت کې د یا کریمو یا ودودو وظیفه شروع وي. یعنی کله چې هم تا ته فارغ وخت میلاویږي نو د ستا په خولې باندې دا وظیفه شروع وي، یا کریمو یا ودودو، یا کریمو یا ودودو، بې تعداد وایه روزانه پابندۍ سره. او کله هم چې دا وظیفه کې نو د دې وظیفې سره د خپل معشوق یا د معشوقې د هغې تصور ذهن ته راوله او دا ذهن کې حاضر ساته چې د پلاني انسان دی زما سره مینه او زما سره دی د دغه انسان هغه محبت شروع شي. انشاءالله چې په لږ وخت کې دننه به هغه انسان الله جل جلاله په تا باندې مهربانه کوي او د ستا سره به غیبي مینه هغه به پیدا شي. نو محترمو، یو ډېره زبردسته او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي. دا وظیفه به تاسو تر هغه وخته پورې کولی شئ، تر هغه وخته پورې دا وظیفه کوئ چې تر څو پورې د ستاسو حاجت پوره شوی نه وي. کله چې د حاجت پوره شي او د هغې نه پس هم دا وظیفه تاسو کوئ نو انشاءالله داسې یو محبت او مقبولیت به درته رب العالمین درکړي
چې خپله به خپل ځان ته حیراني چې دا دومره لوی عزت راته رب العالمین د کوم ځای نه راکړو. یو ډېره زبردسته وظیفه ده، بلکل هم تاسو کولی شئ او نور ملګرو ته هم ښولی شئ. هر څوک د دې وظیفې نه جایز پیدا اخیستلی شي.